چیرې روان یې میروه خدای دې خیر کړي بس ځم بلا مې کار پرېښوی ولې خدای دې خیر کړي خوا دې ورسره بده شوه یا ولې خوا بده ومه ځمه ګنج ته غواوې خرڅوم دا کلی بلا تاسې ته در پاته ولې میروه لږ چې یو بل ځای دې کارمار پیدا کړی دی که څنګه اوس ځمه هلته مؤسسه جوړومه که چیرې پروپوزل منظور شو بیا تا هم راغواړم کار ته یاره میروه خطا وزمه هغه متل چې نه دی اورېدلی چې د کور ګټه ده لا ور ګټه ده تو وګوره موسسه وګوره او تاسو د خلکو کامیابي نه غواړئ که پروپوزل منظور شم بیا تا ونیا که ونیسم ځه لاړ شه وروره بخښه چې ډېر ناجوال هلته ناست و هغه ته ورتلم ما چې پیسې نه لرې یا ما چې نشته راڅخه راغله جوړ په خیر تازه په خیر راورسېدې جوړ شکر دی راورسېدې د خیره څنګه څه دې وکړله ستا به خوله مې وکړه سهار وختې مې غواوې بوتلې ګنج ته خرڅې مې کړې د مور چیګې مې داسې کار مې نه درکړی سلام دی وایم د واجې څه څه دې وکړله پیسې څو شوې اوس کار سمېږي د نامي زو ته غم مه کوه پاینده لالا پیسې مې دای دې راخیستې دي ما ایسته خپل کاروبار به شروع کړه وایم ته نور ځینې خلاص یې زه پوه سو او پروپوزل څنګه به سي پاینده لالا کار به وشي که یا زه زړه نازړه یم څنګه به نه کېږي د فیصدي خبره ده چې موږ ورسره ومنو دا کار به په ځغستا کېږي وایم دغسې خبرې کوه پاینده د ستا خبرې چې زه واورم زړه مې داسې باغ سي ما خو ستا په انګلیسۍ باور دی وایم ته فکر مه کوه داسې خلکو موسسې خلاصې کړي دي چې پر خپل ځان به شکر وکاږي یاره واچوه لاس پاینده دا رقم نه کېږي ته دا غوټه کښېږده داسې خوشحالي کېږي یاره پاینده ځوان استاده ته خدای یو په وسایلو تکیه که
السلام عليكم. وعليكم السلام. خير وخير. تخيل من أي غش لا وتلا. لا اشتمعني غش من ذلك. لا أقبل يعني. كويس ولا خير. ورور دی بار وزار ته راځي یو نیمنی غوښ ورکوه د میاشت په اخر کې به پیسې درکوو زموږ نوی دفتر دی پر سترګو ولې نه زما یو ځای بیکار دی دا به موسسه کې نه سره ونیسئ ولې نه نیسو د هغه خلکو دپاره مو دا موسسه راوایستل ته یو څو عمر ما طاقت وکړه چې دا پروپوزل منظور شي انشاءالله تا به م ونیسو کیږدۍ به دې م ونیسو حاجي صاحب بېغمه شه زه یې نیولی یم ستا زوی به م یو ورځ ونیسي د خیره سره غم یې مه کوه دا دې وکړي چې ستاسې پروپوزل منظور شي بس به موږ دعا درته کوو بېغمه راځئ خپل غوښ ووایي بس موږ ته اجازه راکړئ یا دا نامینه دې خواته به دغه کوو دا ځای دب لري دغه ځای سي دي شه سمه ده ونیسه بس دغه ځای سي دي دغه کاغذ دغسې ونیسه ته دغسې کښېنه دی به میغ درکړي زه به ستا پر اوږو پورته سم بره به ټک و بیخي نامې ځای ته نور شي دې درځه وده اواز مه کوه وزرونه دې پرې نه سي کښېنه دلته لږ را وڅکېږه صبر هم ودرېږه وده وای ملا دې راماته کړه راسه هلکه دلته راسه لا راماته کړله بس کښېنه زه به پورته سم ته خو ودرېږه پر دغه ځای به یې ټک وې ښه هلکه راکه میخ راکه ورکه میخ ورکه هلکه ژر لا صاحبه خلاص یو راکښته شه ولاړه راځه منیجر صاحب بیخي سمه لګېدی اوس به د ګراکانو باران بیخي ناوي شو بس صحیح سو راځئ بس سم سو تاسې مازې دعاوې کوئ چې پروپوزل منظر شي خدای راونه پاینده سلام علیکم خیر بخیر ورسېدې
خير بنصوص صالح فاينة دنيا بخير يا رب يا شاكا فاينة أرسي جور كريه يا رب تاخذ كسر من ناصر ما تشوف فاينة منې کنه منې ته نور کارو ته د دې مخ په لیسته ګوره دا یوه خبره په یاد وساته دا د ناجده چمونه مه کوه دغه مه وایه چې پاینده ما ته بلا پاینده مه وایه ما او تا اوس مشران خلک یو غټ خلک یو زه ستا منیجر یم ما ته به منیجر صاحب وایه منیجر صاحب الله دې راوله وایي برېده او ګوره زما نوم هم پروپوزل دی پروپوزل هو رښتیا منیجر صاحب د پروپوزل څنګه سو د خلکو ته مو ونه شرمه ته بېغمه اوسه پروپوزل مې په یو ملګري لیکلی دی څو څه یو ته مې د منظورۍ دپاره مستولی دي خو دا یوه خبره په یاد وساته زما او ستا در مابینځ باید دا خبره صفایي که خدای کوله چې هر څو پیسې راووتې هغه زما او ستا در مابینځ څه مینې مایلې یاره پاینده نه خدای توفه منیجر صاحب کله چې پیسې راځې دغسې بیا په دغه پیس کې ورته کښېږدم زما او تا یې نیمۍ کړو نو زه تا ته نازوانه منیجر یاره پروپوزل صاحب مه خرابېږې زما بلا ولاکه طاقت کېږي پروپوزل صاحب یاره زما منیجر شي کې طاقت نه کېږي نفس مې تګ دی ته کښېنه دا چې د توپک وسمه یو محلي دغه درته وکړمه ما او دی خوا نیولانې ګرد عمر دا چم کو خو یو سپکه خوشحالي کو ته زموږ رانیوایه بیا یو خوشحالي